د ورزشکارانو ټولنې لخوا یوشمېر هغه ورزشکاران چې ښه وړتیا یې درلوده وستایل شول. هغه غونډه چې په همدې موخه د استاد طارق په کلب کې جوړه شوې وه، د قرآن کریم تر تلاوت وروسته د ورزشکارانو اتحادیې رئیس احمد شاه صدیقي په خپلو خبرو کې له هغو ورزشکارانو مننه وکړه چې په بېلابېلو برخو کې لاسته راوړنې درلودې. نوموړي وویل چې یاده ټولنه به ستاسو بری ستایي او ستاسو ملاتړ به کوي. په لغمان ولایت کې د کرکټ بوټ مرستیال جمیل ستانکزي او استاد مبارز د یادو ورزشکارانو له استادانو مننه وکړه چې په خپلې ښې روزنې سره یې ورزشکاران په دې توانېدلي چې بېلابېلې مسابقې وګټي او لغمان ته ویاړونه ورپه برخه کړي. دوی ځوانانو ورزش ته وهڅول او ترې ویې غوښتل چې په دې برخه کې د نورو ځوانانو لاسنیوی هم وکړي څو له نشي توکو وژغورل شي او په راتلونکي کې یوه ښه ټولنه ولرو. دغه راز د ورزشکارانو په استازیتوب څو تنو له ټولو مشرانو مننه وکړه چې دوی یې هڅولي او په دې برخه کې لاسته راوړنې د دوی نه بلکې د ټول لغمان دي. دوی ژمنه وکړه چې تر دې وروسته به کوښښ کوي څو ورزش په ډګر کې نورې لاسته راوړنې هم ولري. په پای کې په هغو ورزشکارانو تقدیرنامې او مډالونه هم وویشل شو چې په مسابقو کې یې بری خپل کړی و.